یو مختصره واقع درته ویمه دا یو سړی به طواف کې ګرځېده یو ښځه به هم ګرځېده اوس خو رش ډېر دی هغه زمانه کې رش کم دا ښځه لګیا ده او په اطمینان لګیا ده او ډېر ښکلي طوافونه کوي د دې سړي په نظر شو چې یاره دا ښځه ډېر زیات عبادت کوي او ډېر په اطمینان لګیا ده لکه چې دی چې د په سترګو غم نه دي لیدلی ځکه هلته حرم مبارک کې اکثر د غمزده خلک یې خدای ته جاړي او چغې وایي نو یو ځل یې ترې تپوس وکړو ورته یې ویل ترورې ته خو داسې لګې لکه چې په دنیا کې دې غم نه دي لیدلی شکر دی صحت دې هم ښه دی وجود دې هم ښه دی او ډېر په اخلاص طواف کې او وایي که ما نه خبر شو نو حیران به شي غم خو ما لیدلی وی د قربانۍ ورځې وې او خاوند مې قرباني وکړه او غوښې یې راوړې ما کټوې کې غوښه واچوله ټوکړې ټوکړې مې کړه او باندې مې کړه یو ماشوم مې غېږ کې دی خلپوسو والا ماشوم پپیو ماشوم دو زامن مې دي او یو زوی مې دی بل ته وایي چې د پلار دې څنګه قرباني وکړه ګډه یې لال کړه داسې مونږ ونه کړو ډېره ښه ده ما ورته سم لاس ماشومان دې نه پوهېږي ماشوم چاړه راواغېسته یو سملاس بل چاړه راواغېسته خو چې چاړه یې څنګه راواغېسته اوس دوی خو ماشومان دې نه پوهېږي ناګانه چاړه یې کړس ورکړه تېره چاړه وه چې کړس یې ورکړه بس هغه ماشوم مری پرې شو چغې ده سره چاړه په لاس کې ده منډې تړلې منډې 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 وایي خاوند ته چا ووایي چې ورشه یو ماشوم دی زوی دی بله لال کړ او عمل منډې وایي دا ښځه وایي وایي زما په غېږ کې چې کوم ماشوم و همې راواغېسته او په ځمکه مې کېښوده منډې شوې په خلقوسو زه ماشوم دی کور کې او دې بچي ته وایو چې ودرېږه څه درته نه وایو نه وایو غر ته روان دی چې غر ته څنګه روان دی خېږي ناګانې خدای ده ورغړېد او هغه چاړه په هغې کې منډلې کېږي او د غر نه راغلي هغه هلته مړ شو یو هلال شو او بل هلته مړ شو وی څلورم زوی مو مونږ دا ماشوم غېږ کې راواغېست را روان شو په هغه شرمه حمله وکړه هغه یې وړه وایي چې کور ته رالو هغه چې کوم د خلقوسو بچی دی هغه تللی دی هغه کټوی اور ته په هغه اور بل شوی دی او کټوی پرې وړېدلی دی هغه هلته لاړ غریب ویت شو ویته څلور زامن په یو ورځ د لوی اختر په ورځ رانه لاړل وایه زما نه زیات غم بل د چا دی لیکن زه مسلمان یم زه دا وایم چې انا لله و انا الیه راجعون بس زما بچي الله له لاړل زه به هم الله له ځم هېڅوک د مرګ نه بچ کېدونکي نشته که د مرګ نه بچ کېدې د دواړو جهانه مبارک سردار به د مرګ نه بچ شوی انک میت و انهم میتون افئن مت فهم الخالدون نو غم خو بالکل دی دا نه چې نه دی خو موږ به ځان ته د الله رسول الله